پښتونولي د پښتنو یو ضابطه اخلاق دی، یو قانون دی، یو آیین دی. معاشرت څنګه به په معاشره کې په ټولنه کې به څنګه ژوند تیری، پښتونولي موږ ته دا راښیي. غیرت، ننګ، ناموس، معاشرت، دا ټوله چې دی هغه بدله، دا ټوله موږ ته جرګه ننواتې، دا موږ ته پښتونولي راښیي. او هر پښتون باید چې د دغه پښتونولي چې دا ان ریټن لا ده، بالکل تحریري نه ده، بلکې پښتون نسل در نسل خپل بچیان ته چې دی دغه منتقلوي. د دې باید چې هر پښتون خیال وساتي، احترام یې وساتي، خپله پښتونولي پر معمولي پیسو باندې چې دی هغه خرڅ نه کړي. نن به موږ پر دا باندې مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کزی، دا د زما یوټیوب چینل. نن به موږ په پښتونولي باندې موږ مجلس کوو چې پښتونولي هم ورته ویل کیږي، افغانیت هم ورته ویل کیږي. پر دا باندې به موږ مجلس کوو چې څنګه دا زموږ رسم و رواج دی، روایات دی، دا نسل در نسل چې دی زموږ پښتون قوم ته منتقله کیږي او روان دي، او د دې هر پښتون چې دی هغه خیال ساتي. پر دا باندې به موږ مجلس کوو. خو تاسو د ټولو څه مخکې دا زما یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ او دا ګنټۍ بټن چې دی هغه دباو کړئ چې هر ماښام بیا دغه نوی ویډیو چې اپلوډ شي در تاسو دا در ورسیږي. دوستانو، په پښتونولي په دا نن سبا دور کې ډیره سخت اړتیا لري زموږ په معاشره کې چې انټرنیټ سلو، موبایل سلو، ټیک ټاک سلو، فیسبوک سو، یوټیوب سلو او ټویټر سلو او سوشل میډیا رسنۍ سولې او کاروبار پر مخ روان دی، نفسا نفسي روان دی، روایات سوکه سوکه ختم کیږي. په داسې دور کې چې هر سړی په خپلو کیسو، ډرامو، تماشو باندې اخته دی، او نوی نوجوان نسل چې دی هغه باندې مغربي الغار را روان دی، نوي شیان را روان دي. لہذا پښتون ځوان چې اوس یا پښتون پیغله چې اوس راغټیږي، کالج و، سکول و، یونیورسټي ته را رسیږي، د ده څه د پښتنو ټول روایات چې دی هغه ویل سوي او صرف پر دا باندې پاته سوی چې وروره کله پښتون کلچر ډې ده چې لنګوټه زه وتړم یا یو ښه زبردسته کالی چې دی هغه موږ واغوندو یا صدري واغوندو. نه، نو دا خو پښتونولي نه سوله. پښتونولي خو میهمانداري ته وایي، پښتونولي د میلمه پالنې ته وایي، غیرت ته وایي، یو د بل احترام ته وایي، او پر خپل کلچر باندې، پر خپل ثقافت او کلتور باندې چې دی هغه ټینګېدنګ ته وایي. نو په دې حواله باندې به موږ مجلس کوو چې دوستانو، زموږ چې کوم دا نوی نسل دی دا بالکل سره زموږ د تاریخ څخه اشنا نه دی. چې بای رامان بابا شاعري چی شوله، د خوشحال خان خټک شاعري چی شوله، امیر حمزه شینواري شاعري چی شوله، یا کیس عبدالرشید زموږ چې کوم بابا دی د پښتنو غنه، داغه څنګه ژوندلو، داغه څه تاریخ دی، قبر یې چیرې دی، پښتون څنګه اسلام لرالی، پښتون اول د واره آیا اریایی دی که اسرائیلی دی، او که بنی اسرائیل سره تعلق لري، او که د کیس عبدالرشید غ لري. نه، د پښتون د تاریخ په حواله باندې خلکو سټډي نه ده کړې. نوجوان نسل چې دی هغه بس انګلیش دی، لینګویج دی، میت دی، میتھمیټکس دی، ډاکټري ده، او دا رقم نور شیان لر روان دی، نه ای آی ټیکنالوژي لر روان دی، نه او ګرد ورځ ټیک ټاک او بدا شیانو باندې اخته دی. نو دی په پښتون چې کومه غیرت او ننګ او په هغه سره خبر نه دی. لہذا د بل وخور ته پالتو کتنګ او د بل لور چې دی هغه ذلیله کوونګ، د بل و خاندان ته په یو غلط سترګه باندې کتنګ، دا د یو عیب نه ګڼي. حالانکه دا یو ډیر غټه برایي ده زموږ په پښتون وطن کې، نه چې بای پښتانه پر دا غیرت باندې، په دا عزت باندې سر قربانوي. نو لہذا ته ولې دا ترا یو غلط حرکت وکړي چې هغه د بل د پښتون د ازارېدو سبب وګرځېږي؟ نه، نو بیا د پښتنو چې کومه ژبه ده،
په دا کې ډېره چې دی هغه تغیر راغلی دی او پښتون کسر هغه ژبه هغه زموږ کندهاري لهجه یا یوسفزي لهجه هغه ټوله پرې ایښې دي او والله علم چې په دا کې کمې اردو، پنجابي، سندي، بلوچي ګرده پکې یو چا پکې واچولو لکه نه هغه یو رقم چې میکس اچار چې نه لکه د عمران خان د حکومت خلاف چې یو پارټیان یې راوتلي وي نو ما دوی ته وویل ول دا میکس اچار دی نه. نو دا رقم د پښتنو چې کوم دود دستور آیین دی نه پښتونولي په پښتونولي کې یو دا ډېر شیان شته. یو خو د میلمه پالنه ده چې بای خپله چې څه وخورې که نه وخورې لیکن میلمه ته چې دی هغه ښه عزت ورکړې. د میلمه اول د واره به میلمه ګوله اخلي بیا به ته خورې صحیح ده او د میلمه څخه مخکې به ته ډوډۍ چې دی هغه نه درې چې میلمه ودروله بیا به ډوډۍ ته مور سره درې بیا بیا نه خورې نه. نو د میلمه به خیال ساتي. دا زموږ د پښتني علاقې کې پخوا سره وټلان ونه د خلکو د میلمانه چې دی په خپل وجرو بیټکانو کې یا په ماجد کې چې دی هغه ځای ورکوي نه. د پښتنو په علاقو کې پخوا سره دا وټلان ونه وروره هر سړی لر هر کل لر چې به میلمه ورلی اول د واره به په خپل کور کې په بیټک کې په حجره کې ځای ورکوي هلته به ډوډۍ ورکوله او استوګنه به وله او که نه ولو نو غریب ولو بیا به په ماجد کې چې دی هغه پناه ورکله ماجد کې چې دی هغه د مسافرانو به شپې ورځې تیرولې. ماجد زموږ یو مرکز ولو د ثقافت غم او د ټولنې غم او د کاروبار غم د هر شي پخوا به نکاوې چې دی په ماجد کې کېدلې نه. او نن سبا وګوره په دا کوچلاغ کې وټلان نه ولو هیڅ چا د کوچلاغ مشران چې وو د سر وټل پرې شوی نه ولیا بس هر میلمه چې راسي زموږ کارې راواستوي نه موږ به ډوډۍ ورکوو. نو دا ډیر ښه یو روایات ولو نه د پښتنو غه دا ګرده په پښتونولي کې راځي. پښتونولي کې دا هم د چې وروره که دشمن څه د سره وکړو اول خو یې ماف که کنې بدله یې پر تا باندې لازم ده که تا نه واخیستله ستا بچیان بیا اخلي ولې چې ستا عزت ته ستا غیرت ته ستا ژوند لرې لاس تر وړی دی اول خو یې ماف که که نه مافه یې د وش ضد به ورسره کوي د مار ضد به ورسره کوي خامخا به بدل جن اخلي نه. بدل ننواتې په پښتنو کې د پښتونولي چې کوم دا یو کوډ اف کنټیکټ دا موږ ایتکس چې دی نه روایات چې دی په دا کې پښتونولي کې ننواتې هم دی که وروره یو غلطي د څه وسوله معافي غواړې نو د کوم د علاقې مشران ورول هغه کور لره ورته ما څه غلطي شوې ده زه ډېر معذرت کوم زه ډېر معافي غواړم. نو ننوات په پښتنو کې دا هم شته چې ننواتې درله رالی که هر څومره ظلم در سره کړی هر څومره ناجایز یې سره کړی ته به د خدای دپاره د دې د لنګوټې دپاره د دې د شپین ژیرو دپاره د علما دپاره چې ورسره ننواتې لره راغلي نه د بدي څخه بیزاره یې شیطان یو غلط کار په وکړي ته بیا خامخا چې دی معافی. پښتانه په ننواتې کې ډېر بریالي توریالي او ننګیالي او ښاغلي دي که زړه یې وغوښتلو چې بای ما غلطي کړې ده خامخا بیا معافی. نو دا ننواتې چې دی دوستانو ننواتې ډېر غټ په پښتونولي کې یو ډېر غټ کردار لري. که هغه دا ووایي چې د ما څخه غلطي شوې ده زه معذرت کوم تاله رالی د کوم مشران او شپین ژیري علما کشنیان څوک یې د راکش کړي ولو چې د ما څه غلطي وسوله زه معذرت کوم ما معاف که ننواتې درله رالی چې دا هر څومره ناجایز یې د سره کړي د په پښتونولي دا زموږ روایات دی دا زموږ قانون دی آیین دی چې ته بیا خامخا معافی د خدای دپاره د دا لنګوټو د دا مشرانو د دا شپین ژیرو د دا کشرانو چې راغلي دي د دوی په لنګوټه کې د دوی په وجه باندې بیا خامخا معافی. نو نن سبا دومره غټ او دومره زړه دومره سخت شوی دی چې دا ننواتې سوکه زموږ د معافي درګذر دا زموږ د مابینه څه وځي دا دود دستور او دا روایات
دا باید چې قطعا زموږ د مابین څخه ووځي نه، او یو بل باید چې موږ معافي سره وکړو. وروره پښتانه خو چې دي، پښتانه د زر زمین او د زنانې د زن زر زمین، پښتانه د زن زر زمین دپاره خپل سر چې دی هغه کاټوي او قرباني ورکوي. دا د دوی اقدار دوی په پښتونولي کې، دا د دوی یو د غیرت مسله ده چې پر دا درو شیانو باندې هیڅ کله دی چې دی هغه بالکل سمجوته نه کوي، بالکل څوک معافوي نه. نو د پښتنو و ښځو ته، د پښتنو و مال ته، د پښتنو و مځکو ته قطعا بل پښتون دی لاس نه وروړي. ډیر پام دی کوي، ډیر احترام دی کوي چې بای دا د پلانکي خور ده، دا د پلانکي جایداد دی، دا د پلانکي مال دی، دا له به زه قطعا لاس نه وروړم. او که دې لاس وروړی بیا نو ستا او د غله یو انجام دی، پښتانه چې دی هغه بدل اخلي او خامخا یې اخلي، او دا رقم د غله انجام چې دی هغه سنسار دی یا لاس کټېدنګ دی یا ختم کېدنګ دی. پښتانه غله باید چې قطعا معاف نه کړي، د غلو سره در پایه پرې معلوموي. نو د پښتنو چې کوم دود و دستور دی، دا پښتونولي دا و نوي نسل ته ور وښوئ چې زموږ په پښتونولي کې په قانون کې کم داسې شی دی چې هغه موږ پالنه کوو، د هغه خیال ساتو، یو بل ته ورښیو، نوي نسل ته ورښیو چې پښتانه دا زموږ اقدار دی، روایات دي، د دې پالنه به موږ کوو. هر قوم د خپل چې دی شعار، د خپل قوم چې کوم نمایندګي د هغه په ښه طرز باندې کوي. نو پښتونولي کې یو دا هم دی چې خوش اخلاقي ده، ښه اخلاق دی، ښه احترام دی، مشرانو کشرانو سره مینه او محبت دی. نو پښتونولي دی الله وکړي چې په موږ کې دغه رقم قایم و دایم سي، او موږ یې خیال ساتو او نوي نسل ته چې دی هغه یې ورښیو. پښتونولي باندې به انشاءالله پر روان شپو کې هم مجلس کو. تاسو د نقیب کزي دغه یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ، د بیل ګنټۍ چې دی هغه د ګنټۍ بټن چې دی هغه دباو کړئ، پریس یې کړئ چې بیا هره ویډیو اول د واره در تاسو ته رسیږي. انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضریږو. دا زما چینل سبسکرایب کړئ. ما ته راکړئ اجازه. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.